نه، پاکستان بالکل نړیوال نورمونه او قوانین ته نه کم احترام لري، نه په رسمیت پیژني. د اسرائیل دویم ورور دی. تاسو ګورئ چې اسرائیل هم چنان همداسې نړیوال قوانینو ته په سپکه سترګه ګوري او اصلا ورته ارزښت نه ورکوي. د پاکستان متعلق بعضی خوشبینانه نظریات تاسو د چینل له هم موږ ته واوریدل، څو ځلې چې ویل کېدل نور به حمله نه کیږي، اوربان به وشي او تورخم به خلاص شي. ما حتی پرون تاسو په چینل کې دا خبره پیشبینی وکړه سره د چې د په سعودي کې د اوربان په تمدید باندې کامیاب شوی دی. معاهده نه ده شوی، دا غلط خبر نشریږي چې دوباره معاهده شوی دا او کاملا په حساب. ما پرون چې دا خبر وکړه 15 ساعت بعد حمله وشوله. هغه هم دا دغه چې د په دې شي پابند نه دي او د خپل د داخلي مشکلاتو له کابل نه کله کله یو وقفه اخلي او په تاسو باندې برید نه کوي، په افغانستان برید نه کوي. چې کله د خپل داخلي ستونزو نه خلاص شي دا پیشبینی ما تاسو کړی و چې د به برید کوي. دا کوم برید چې اوس هم شوی دی دا هغه برید نه دی چې زه تاسو ته وایم. لکه پرون مم تاسو برنامه کې ویل چې په دې میاشت کې اخر کې یعنی دسمبر په اخر کې یا د جنوري په اوایلو کې پاکستان چې کوم برید کوي هغه ډیر بل برید دی، دا برید نه دی. دا برید خو فعلا د پاکستان دا ادعا کړې ده چې افغانستان په سرحدي ساحو کې نوي پوسټي ایجادولې، منګه هغه پوسټو مخنیوي وکړه او منګه په باندې برید وکړه. ادعا دام کې دغه رسانۍ چې د لاسو نه زیات د افغانستان پوسټي وهلې دي او ډیر کسانی وژلې دي. اما د دې غاړې نه خبردار دي چې نه کس وژل شوی دي، 2 کس ژوندۍ نیول شوی دي او د پاکستان څو پوسټي معاصره دي چې هغه کوم ډیر زیات ژوندۍ کسان دي، ممکن چې هغه افغانستان ژوندۍ ونیسي. یعنی دا غانې د دوه طرف نه دي. مګر هم زه چې کوم شی تاسو ما ویلي دی هغه دا دی چې پاکستان برید کوونکی دی، هغه برید په لویه پیمانه باندې دی، هغه د څو طرفونه دی، هغه په یو وخت کې په یو زمان کې. فاطمه صاحب کو پختم ستاسو فکر څه دی؟ پاکستان په نیت کې څه لري؟ اوربند، جګړه یا هم کوم بل څه؟ پاکستان په هرگز تاسو سره اوربند نه کوي. پاکستان چې کله تاسو یو قدم مخکې ځئ هغه بغض او کینه نورم زیاتیږي، دغه اور نورم زیاتیږي. اوس چې د کوم یو موقف روسیې او هند یو ځای اعلان کړی دی، یو ځای سره د افغانستان په حق لینولای چې دی به د افغانستان سره ودرېږي، د افغانستان نه به دفاع کوي او افغانستان سره به مرسته کوي. دا په پاکستان کې نور هم هغه اور ورته شوله ورکړی دی. بل دا دی چې دی فکر کوي چې موږ که تورخم بند کو نو دی به د فشار لاندې راشي. برعکس دوی په خپل د فشار لاندې راغلل. اوس په خپل د دوی لوی شخصیتونه وایي چې که چېرته په لنډو وختونو کې تورخم خلاص نشي د پیښور خیبر پښتونخوا حکومت او نظام کاملا سقوط کوي او پنجاب دغه مرسته نه دی رسیدلې، دروازه چې بند شوې ده. نو د دې تاسو سره سو مصالحه نه کوي، د جنگ تصمیم لري، د برید تصمیم لري. یو ځل چې د دې خپل هغه داخلي ستونزه چې کوم یو په نظام کې د نن د پاکستان د هغه د یو طرفه شي حل شي نو د تاسو به وګورئ د په افغانستان باندې په لویه پیمانه باندې یو حمله کوي.